باچا ته په ځمکه باندې ګرځي او دلته خلک ځمکه ګرځي، مطلب دلته به ودرېږي او خپله به رواني. او خبرې د کمال خبره پکې څه ده، دا پټه خواسې م روانه ده چې کله ورسره ته قدم واخلې چې دام روان یو تم ورسره روان شي. یاره داسې لږي لکه د ګاډۍ چې د ګیس نه پېټرولو ته واړې. هم درته زه ښیم چې کله دا پټه روان یو ورسره تم یو څو قدمه والې که نه نو ډېر زیات سړی تیز ځي. ښه دی ورسره پیدل لار هم دغه کړي، ځکه په دې پټه چې بلد نه نو اکثر داسې سړي باندې سم سر ګرځي نوی چې ځان عادت کې. دا ګوره دغه چې ما نه دا کس مخکې شو، دغه ګوره په دې پټه چې ولاړې ورسره روانې دومره فرق کوي. ګوره مودې کې څومره فرق دی. نو دغه د وخت بچت کېدو دپاره دا یو ډېر زبردست سیسټم جوړ کړی په هر ریل سټیشن کې چې کوم کې دغه لاره لږه اوږده که نه نګې اکثرو خو لنډې لارې مې سړک ته نږدې لارې ایستي، خو دغه ډېر غټ سټیشن دی د پیرس ښار کې. نو بس خلکو هغه وخت بچت کېدو دپاره یو ډېر ښه سیسټم جوړ کړی. بس که ولاړې نو بس ولاړو سه انجوای کوه، خپله به روان یې. او که نه ته وایې چې یاره ټرین رانه ځي یا میټرو نو ورسره یو څو قدمه چې والې که نه یاره لکه په موټرسایکل چې ویل راوچت کې داسې یو شنګ وباسي د سړي نه. منځ کې دغه لاره ورکړې ده، که یو سړی ورنه وتل غواړي نو ګوره دلته ورته لاره هم ورکړې ده. که زما غونته نیسمني چې ویاړو پیدل نه ځم که نه نو بېرته ورداخل شه پې. خو چې کله ورسره ته روان شي ډېر خوند کوي. ماله ډېر خوند راکوي، ځکه چې سم سړی تیز شي لکه په موټرسایکل یا په سایکل چې روان یې داسې د عام سړي غونته نه روان. خیر په هر صورت د خلکو اسانۍ دپاره یې کړی دی او مخلص حکومتونه دي د خلکو کم ځای پورې سوچ کړی. ګوره د دې ریل سټیشن دي څرنګه جوړ کړي دي. بیا د آسیایي هېوادونو کې د ایشیا په ملکونو کې که وګورې نو هغه هم دي. یو عجیبه غونته رورنۍ د بس اډه معلوموي نه ریل سټیشن منظم طریقې سره جوړ کړی دی. خلک اسان هم دي په د بوډاګان، مریضان، ماشومان، هر رنګ سړی پې ځي. او که کار له هم ځي نو ډېر وخت یې بچت کوي. بس په روان اوسه ورسره دومره تیز دي وړي لکه په ګاډي کې چې. او دا سورنګان د اوسني نه دي، دا په 100-200 کاله مخکې یا شاید د ده نه هم زاړه خبره ده. دا تورین د افریقې او د دې ځنګلو دا خلک یې راوړل دلته مشهوره ده چې دا سورنګان یې په هغې ایستي دي. خیره یو ځان ته کیسه ده. او بیا څومره لارې دي ګوره دلته په دې لارو چې ماهره کېږي او پې پوهېږي هم څو کاله در باندې تېرېږي. ښه نو ګوره ټولې سوډي دي ده کې وروره خپله میټرو پیژندل یا خپل میټرو ته ځان ایستل دا ډېره کمال خبره ده. خو ستاسو دا ورور خو ګرځي ډېر نو زه پکې لږ بلد یم. خلک بورډونو ته ګوري، تقریبا زه پې دومره عادت شوم چې پې ډایرکټ ورځم. دې کې دا کمرشل د کمپنیونو مشروطیاګانو دا بورډونه هم لګي. دا مسې نه لګي، د ده نه ټیکسونه اخلي. ګوره کله چې نوی فلم راشي دلته یې تصویران لګېدلي، کله چې حکومتي سال لګولې دلته لګېدلي. اکثر کمپنیون چې کوم پبلیسیټي کوي ځان مشهوري هغه دلته بورډونه لګي، د دې بیا باقاعده خپل ټیکس ورکوي او خپله طریقه به یې خیر. نو هر خوا لکه تاسو ګورئ زه درته مخکې م ښیم تر څو چې میټرو ته ځئ خالي دا لاره ده له خیمخه او دا سورنګان انسانانو والي دي، د افریقې دا تورین یې ورته راوړي. ښه دغه پکې ولاړ دا د دې ځای خیرماران دي. او وګورئ وایي پیسې واچوه. او ما ویل به شیخ پې وباسه که نه بس خرابۍ دي. نو زه په زیاده ګوره دا اوس د فلم هغه کمرشل لګېدلی. میټروګانې ګوره هغه یو مخامخ میټرو ده، یو ورسره دا بله ده او زه په دغې ځم. مقصد دا دی په دې لارو کوڅو کې او په دې سورنګانو چې پوه شوې مړه بس ډایرکټ یې آرمي کې اخلي وي دا ټریلینګ دی. او دومره لکه مشهوره ده چې د پیرس ښار لاندې نه ټوله میټرو ده او ټول سورنګ دی. 14-15 میټروګانې دي او تقریبا 2-3 باندې کار شروع دی. نو لکه بیا په 18 میټروګانو باندې ځان پوهول ډېره غټه کیسه ده. خیر وخت سره پې سړی بلدېږي. او دغه ګوره اوس د لباسونو مشهورتیا ده، موسم بدلیږي. اوس به سپک لباسونه دلته مشهورتیاګانې د سیلګرۍ مشهورو ځایونو د هر شی چې نوی راشي دلته مشهورتیاګانې لګي چې د خلکو د نظر نه وځي او هغه یې واخلي. یو کاروباري مازغه دا خلک لري. نو وروره کله به ښکته ځي کله به پورته ځي. او دا په ځمکه کې زه دومره ښکته راغلی یم لکه یو تعمیر یا یو بلډینګ چې ودرې تقریبا یو 3 منزله بلډینګ چې څومره دی دومره ځمکه کې دننه یم. ښه ګوره هر ځای کې لاره بیلیږي او دلته بیا ښه خبره داره بورډونه یې لګولي. ګوره په دې بورډ چې پوه شو نو ته د پیرس هر ګوټ له په صرف 2-2.5 روپۍ باندې ټیکټ واخله رسېدی شي. خو که پې پوه شي او که نه پوهېږي په 10 ټیکټ هم ځان نشي رسولی، ځکه سم یو لکه د بجلۍ تارونه داسې یو ویرنګ غونته دی د موټر غونته. اورې ډېر ښایسته سیسټمات دا ګوره ګنه چولو لی ځایونه او دکې ځای په ځای تقریبا بمبې هم کله ورکې راځي. اوبه وڅکلو ته هم پکې سیسټم جوړ کړی دی. ګوره بل ځای پکې رالو دلته بل بورډ دی نه خپله لار. دا تاسو له خیم ما دا بورډونه ټول همداسې په یاد وي زده شوي دي. اورې ځکه چې سهار ماښام کار ته ځي همداسې ځي 200 کار یې د منډې ترلې ژوند دی. نو بس خامخا په دې لارو باندې سړی پوهېږي.
نو دا خبرې اترې دي میټرو سټیشن مې دله وښودو بیا به انشاءالله ویډیوګانې چېرته چې ښه ځای راته ښکاري زه ویډیو کوم خپل نظر را سره کمنټس کې شریک کړئ ګوره هلته وختم دلته بیرته کوز شوم اوس میټرو ته ورسم شوم ماما ناستې دي هم ګوره خیر غونډی میوزیک غږی دا یو کلیوال رباب مباب یې راوړی دی وروره بس خلک روپۍ ورچي او د ویډیو په جنجال کې رانه میټرو خو ووته دغه د روانه شوه زه به دلته انتظار وکړم تقریبا 2-3 منټه کېني 3 منټه کې بله راځي هر 3 منټه پس میټرو 4 منټه پس میټرو دا ټول خلک یو بل سره تړلي د ښار کنج یو بل سره تړلی دی اسانه ژوند یې خلکو له جوړ کړی نو که ټیکس ورکوي نو ژوند یې مول اسانه کړی نو ته خپل نظر را سره شریک که کمنټس کې تر بلې ویډیو خدای